سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبر په لومړي سر کې د خبرونو سرټکي کابل هوایي ډګر کې 14 لسګونه افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل دغه پیښې پړه داعش پر غاړه واخیسته د کابل حمید کرزي هوایي ډګر ته نږدې 50 مترۍ کې مهال دوی چاودنې عام افغانانو او امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مرګ ژوبله اړولې ده وروستي راپورټونه وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او تر 80 زیات نور ټپیان شوي دي د امریکا دفاع وزارت چارواکي تایید کړي ده چې د برید کې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شوي دي د داعش ډلې یوه ویډیو کې چې پر ټلګرام چینل یې خپاره شوې وه د دې برید مسؤلیت منلی وایي هدف یې امریکایان پوځیان ول امریکا دفاع وزارت ویلي ګومان کوي چې دا برید د داعش ډلې ځایي چې وسلوالو ترسره کړی وي طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دغه د امریکایي پوځیانو لخوا کنټرول شوې چاودنه وه چې ښاغلي مجاهد په وینا ځینې آلاتو ته یې چاودنه ورکړه او ښاریان یې باید په هکله اندېښمن نه شي مخکني دواړو چاودنو هوایي ډګر ایبي ګیټ نومي دروازې ته نږدې شوي چې دا هغه ځای ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې پکې ګڼ شمېر افغانان کډوال یو ځای شوي وو ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و تازه خبر چې موږ تاسو سره شریک کړ